السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. نن دوه مهم نور تازه خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان په هکله مهمه پریکړه کړې. یو شمېر سیمه ییز هیوادونه اوس هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري تر څو د دې هیواد د مهمو مسایلو او بدلونونو په هکله خپل رولونه ولوبوي. ملګرو ملتونو د خپلو چارو د ښه والي لپاره په یوه اقدام کې د افغان سولې لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی. انتونیو ګوتریش په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې فرانسوي ډیپلومات ژان اروین چې د افغانستان لپاره د سولې په مسله کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی. ویل کېږي اروین چې د ګڼو نورو هیوادونو د سولې پروسه کې هم مرسته کړې او په دې برخه کې ښه تجربه لري. ګوتریس زیاته کړه چې ژان به په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر مشري د بیورلا لاینز سره په ګډه کار کوي او د افغان سولې په پروسه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو په دې هکله په خپل بیان کې ویلي چې وړاندې له دې چې د روسیې او ترکیې کنفرانسونه ترسره سي خپل ځانګړی استازی مقرر کړ تر څو د افغان جګړې پای ته رسولو او په دې برخه کې د سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره مرستې وکړي. تمه ده چې نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغان سولې لوی کنفرانس جوړ سي چې د افغان دولتي پلاوي ترڅنګ طالب پلاوي او د سیمه ییزو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دوی به په دې کنفرانس کې د افغان جګړې د حل په موخه د سیاسي جوړجاړي لپاره حل لارې پیدا کړي. او دوهم مهم خبر داس دی چې جو بایدن پوتین تر کنځلو هم یو قدم ور واوښت. جو بایدن پوتین تر کنځلو هم یو قدم ور واوښت. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن په روسیا سختې نیوکې وکړې. بایدن نږدې و چې پوتین ته سپکې سپورې ووایي، وروسته یې پوتین مخاطب کړ او ویل چې ته یو قاتل یې. جو بایدن په داسې حال کې پوتین ته قاتل وایي چې په ایران او روسیا باندې نن بیا د امریکا څخه سخت تورونه پورل شوي چې د امریکا په ټاکنو کې لاس وهنه کړې ده. جو بایدن وویل چې قاتل پوتین به د دې هر څه بیه او بدل مخامخ پرې کوي. دا چې جو بایدن پوتین ته ولې قاتل وایي ورڅخه بېلابېل تفسیرونه شتون لري. د چارو ځینې شنونکي وایي چې بایدن د ټاکنو د مداخلې د مسایلې څخه پوتین ته قاتل نه وایي بلکې دا خبره د سوریې سره تړاو لري. څو کله وړاندې کله چې په سوریا کې د دیکتاتور بشار الاسد په وړاندې لارونه پیل شول په وروستۍ اونۍ کې نږدې نور چې اسد د دې هیواد څخه بهر وتښتي. د اسد کورنۍ تهران ته تللې وه. په خپل اسد هم نور د تښتې لارې چارې لټولې. په داسې حال کې چې سوریا نور د اسد د کورنۍ د لسیزو دیکتاتورژي څخه په خلاصېدو وه، د روسیې هوایي ځواکونو په سوریا کې د قاتل هم بمبار پیل کړ. کیمیاوي وسلې استعمال کړې او په زرګونه انسانان یې وژل. شنونکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن پوتین ته د قاتل کلمه له همدې کبله وکاروله چې هغه په سوریا کې پر سلګونو زره بېګناه خلک او ماشومان قاتل کړل. دا ښکاره خبره ده چې جو بایدن خبره روسیې ته یوازې د سوریې د قتل عام له کبله نه وه بلکې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیې ټکر سره نږدې شوی دی. که غواړئ مهم خبرونه سره واورئ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ. نور خبرونه د شپې سره واورئ. دا چې سوله کې څه کېږي، سولې کنفرانسونه څه وخت پیلېږي، دا به سره په وروستیو کې واورئ. ډېره مننه.